لږ تر لږه 200 افغان کډوال له پاکستانه ایټالیا ته ولېږدول شول. نږدې 200 افغان کډوال له پاکستانه ایټالیا د بشري مرستو د دهلیز له لارې ایټالیا ته ولېږدول شول. دغه کډوال په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي وو. د ایټالیا د بشري دهلیز یو همکار علي وحدت د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه او فیسبوک له لارې لیکلي، راشئ چې افغانستان له یاده ونه باسو. نن د جون په 21مه 191 تن نور افغان کډوال د بشري مرستو د دهلیز له لارې ایټالیا ته ولېږدول شول. ښاغلي وحدت ویلي چې د دغو افغان کډوالو په لیږد کې د ایټالیا مذهبي او مدني بنسټونو د هغه هیواد د کورنیو او بهرنیو چارو د وزارتونو په همغږۍ مرسته او همکاري کړې ده. د 1400 کال د زمري میاشتې په 24مه کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، ایټالیا یو له هغو هیوادونو څخه و چې سلګونه افغانان یې له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو څخه هغه هیواد ته لیږدولي دي.